تر اوسه پورې به تاسو همدا اوریدلی وي چې کوم شخص ته عربي نه وي یاده، که دغه شخص د قرآن کریم ترجمه زده کول غواړي نو د هغه سره دوه لارې دي، لیکن دغه دواړه لارې مشکلې او ګرانې بلکې ډېرې ګرانې ثابتې شوي دي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یوه بله دریمه مختصره آسانه او وړوکې لاره بیان کړم. انشاء الله الرحمن ستاسو دغه مسله به حل شي، ځکه کومه چې اوله طریقه ده هغه دا ده چې تاسو قرآن کریم راواخلئ او کولاوې کړئ او په هغې کې د یو لفظ ترجمه وګورئ او بیا یې یاده کړئ. ښکاره خبره ده چې د الحمد نه واخله تر والناسه پورې د ټول قرآن کریم ترجمه یادول او بیا د هغې یاد ساتل دا ډېر ګران دي او اکثرو خلکو لپاره خو دا ناممکن کار دی. یقینا په تاسو کې به ځینو پوره قرآن کریم یا د قرآن کریم څه نه څه حصه په ترجمې باندې ویلي، لیکن د دې باوجود به هم ورته ترجمه یاده نه وي. دا وه اوله طریقه. دوهمه طریقه دا ده چې د قرآن کریم عربي کورس وکړلی شي، نو دا هم ګران دی ځکه په دې کې د قواعدو وغیره یادول وي او دا هم یو ډیر ګران کار دی. نو اوس موږ د دې لپاره د یوې دریمې آسانې لارې انتخاب کړی دی. هغه دریمه لاره دا ده چې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته 9 شیان ذکر کړم. که تاسو په دې 9 شیانو باندې پوه شوئ، ګورئ د دې 9 شیانو په پیژنګلو کې او د دې 9 شیانو په یادولو کې ستاسو دومره وخت نه لګي، نو دغه ټول په ټوله شیان به زه تاسو ته په همدغه یوه ویډیو کې ذکر کړم. نو دغه مکمل کورس به تاسو ته په همدغه یوې ویډیو کې میلاو شي. د دې نه وروستو بیا که تاسو د الحمد نه واخله تر والناسه پورې د ټول په ټوله قرآن کریم ترجمه کول غواړئ، نو د دې 9 خبرو، د دې 9 قواعدو او د دې 9 شیانو په رڼا کې به بیا دا نه چې صرف یوازې به بیا تاسو ته ترجمه کول اسانه شي، بلکې بیا به تاسو ته د ترجمې یادول هم اسانه شي انشاء الله الرحمن. که ستاسو دغه مسله حل شي نو بیا موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. نو شروع کوو د قرآني عربي کورس 9 آسانه فارمولې چې په دې ویډیو کې به هغه تاسو یادې کړئ او ځان به پرې پوه کړئ. د هغې نه وروستو چې بیا کله هم تاسو د قرآن کریم ترجمه کول غواړئ نو تاسو ته به بیا انشاء الله الرحمن قرآن کریم په ډېرې احسنې طریقې سره ذهن ترازی او پوهیږئ به پې. په هغه 9 کارونو او 9 شیانو کې اولنی کار دا دی چې تاسو به اسم، فعل او حرف وپیژنئ. په دې کې مونږ بالکل یو نوی شی راوړی دی او ذکر کړی مو دی چې انشاءالله ستاسو مسله به
مکمل حل کړي. په دوهمه مرتبه کې به تاسو معرب او مبني وپیژنئ، یعنی د عربۍ ژبې هغه الفاظ چې په هغو کې تبدیل او تغییر راځي او هغه الفاظ چې په هغو کې تغییر او تبدیل نه راځي. په دې کې هم موږ یو زبردست تکنیک کړی دی، انشاء الله هغه به هم ستاسو خوښ شي. په درېیمه مرتبه کې د مصادرو او افعالو بنیادی صورتونو باندې تاسو لره ځان پوهه کول پکار دي. دا لږ شان ګران دی خو ډېر په زړه پورې کار دی او په دې کې به هم زه تاسو ته یوه مزیداره طریقه ووایم. په څلورمه مرتبه کې به تاسو حروف جاره او د هغو ترجمه زده کړئ او ځینې کارونه به وکړو او په هغې کارونو به تاسو خپل ځان پوه کړئ. پنځمه مرتبه کې به تاسو جمله اسمیه او جمله فعلیه وپیژنئ چې د هغې د وجې نه به انشاء الله الرحمن عربي ژبه صحیح ویل بیا ستاسو مخې ته پخپله راځي. شپږمه مرتبه کې به بیا مرکب اضافي باندې ځان پوه کړو. اومه مرتبه کې به بیا مرکب توصیفي وپیژنو. د ټولو څخه لومبنی کار دی د اسم، فعل او حرف پیژندل. د قرآن کریم چې څومره الفاظ هم دي هغه به یا اسم وي یا فعل او یا حرف. اسم څه ته ویلی کیږي؟ اسم دا هغه کلمه ده چې د کوم شخص، ځای، شي، صفت یا د یو کار نوم وي. د کار نه مراد مصدر دی، لکه زید، مدینة، کتاب، کبیر، اکل، ضرب. دا ټول په ټوله اسمونه دي. زید دا د شخص نوم دی، مدینه دا د ځای نوم دی، کتاب دا د څیز نوم دی، کبیر لوی ته ویلی کیږي، اکل خوړلو ته ویلی کیږي، ضرب دا ضربن وهلو ته ویلی کیږي، کار دی د کار نوم دی. اکل دا هم د خوړلو نوم دی، کار نوم دی. فعل څه ته ویلی کیږي؟ اوس به فعل وپیژنو. فعل دا هغه کلمه ده چې کار او عمل ښیي او په هغې کې یوه زمانه هم وي، یا خو تیره شوې زمانه پکې وي، یا موجوده زمانه پکې وي، یا راتلونکې زمانه پکې وي. لکه کتبه، هغه ولیکه. په دې کتبه کې تیره شوې زمانه ده، هغه ولیکه، یعنی هغه په تیره شوې زمانه کې لیکل کړي. یکتبو، هغه لیکي یا وبهیې لیکي. نو په دې کې په دې یکتبو کې موجوده زمانه او دارنګې راتلونکې زمانه موجودې دي. حرف څه ته ویلی کیږي؟ حرف کوم لفظ چې نه اسم وي او نه فعل نو هغه حرف دی. یو لفظ هغه نه اسم و نه فعل و نو دې ته به څه وایو؟ حرف وایو. دغه حروف په عربي کلام کې مخصوص الفاظ دي. اسم او فعل دا په عربي کلام کې بشمیره الفاظ دي، لیکن حروف دا یو څو مخصوص الفاظ دي. نو تاسو صرف دا یو ځل یاد کړئ نو بیا به کله هم د حروفو په پیژندګلو کې تاسو نه خطا کیږئ. لکه حمزه زبر آ، د دې معنا د آیا. د بی معنا، با زیر بی معنا د سره، د تا زبر تا، تا معنا د قسم، سین زبر سا، د دې معنا د عن قریب، د فا معنا د بیا یا نو، د کاف معنا د کاف زبر کاف پشان، د لام زیرلی معنا د لپاره یا دا صرف دا لفظ دا، د لام زبرلا معنا د خامخا یا ضرور، د واو زبروا معنا د او یا قسم، د میم زبرما معنا د نا، نا یا س، د لام
زبرلا چې آخر کې الف هم وي ورسره د لا معنا د نه، د یا معنا د ا، د من معنا د ل یا څخه، یا د معنا یې هم ده، عن معنا د څخه یا ده، فی معنا د کې، علا معنا د په یا باندې، الی معنا د تر یا طرف ته، حتی معنا د پورې یا تر، د لو معنا د کا، د ان معنا هم د کا، د ان معنا د چې یا ترسو، د ان معنا د بېشکه، د ان معنا د دا چې یا په حقیقت کې، د کأن معنا د پشان، د لکن معنا د خو، لیت معنا د کاش، لعل معنا د شاید، لن معنا د هیڅکله نه، د لم معنا د نه، کې معنا د ترسو، اذن معنا د نو یا پس یا نو بیا، د نعم معنا د هو، د بلا معنا د ولې نه، د مز معنا د ل یا راهیسې، او د کله معنا د هیڅکله نه، او د لولا معنا د که نه وی، د لو ما معنا د هیڅکله نه، د الا معنا د علاوه، د ربما معنا د کله کله یا کیدی شي، د انما معنا د یوازې یا بېشکه همدا، د قد معنا د تحقیقا یا کله، د ثم معنا د بیا، د اما معنا د خبردار، د اما معنا د یا سو، د او معنا د یا کا، د ام معنا د کا یا او کا یا آیا، د بل معنا د بلکې. دغه ټول الفاظ او د دو ترجمې ما تاسو ته وویلې، دا تاسو صرف یو ځل یاد کړئ نو ستاسو دا مسله به حل شي. نو تاسو به بیا په قرآن کریم کې د حرف په پیژنګلو کې هیڅکله هم نه خطا کیږئ او نه به غلطیږئ، او دا په قرآن کریم کې په زرهاو مرتبه باندې راغلي دي دا حروف. دوهم شی چې تاسو ته کول پکار دي هغه د معرب او مبني پیژندل دي. معرب څه ته وایي؟ معرب دا هغې ته ویلی کیږي چې د هغې آخر بدلیږي را بدلیږي، لکه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. په دې بسم الله الرحمن الرحیم کې د دې لفظ آخر کې چې کومه ها ده د دې ها لاندې زیر دی، او په الله اکبر کې په هغې کې چې دی د لفظ الله په آخر کې چې کومه ها ده په هغې باندې پیش دی. دارنګې ان الله غفور رحیم په دې کې د لفظ الله په آخر کې په ها باندې زبر دی. نو الله، 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 نو د لفظ الله آخر بار بار بدلیږي را بدلیږي. نو د دې نه معلومیږي چې دا لفظ الله معرب دی. ولې؟ ځکه چې د دې آخر څه کیږي؟ بدلیږي را بدلیږي. مبني څه ته ویلی کیږي؟ مبني د هغه دی چې د هغې آخر نه بدلیږي را بدلیږي. اوس دا مبني کوم کوم الفاظ دي؟ اول څومره حروف چې دي دا ټول په ټوله مبني دي. چې مخکې کوم الفاظ ما تاسو ته وویلې هغه ټول په ټوله مبني دي، د هغو آخر نه بدلیږي. دوهم فعل ماضي، دریم فعل امر، دا دواړه هم څه دي؟ مبني دي. د دې وضاحت به زه لږ وروستو درته وکړم. څلورم اسم غیر متمکن، دا هم مبني دی. د اسم غیر متمکن 8 قسمونه دي او هغه 8 واړه چې دي هغه مبني دي. اوس به موږ بل دا کار کوو چې مصدرونه او د هغو څخه جوړېدونکي افعالو باندې به ځان پوه کړو. په قرآن کریم کې د غور او فکر کولو څخه وروستو موږ تاسو ته د قرآن کریم نه مشهور مصدرونه او د هغو څخه جوړېدونکي افعال یعنی ماضی، مضارع، امر او نهی راویستلی دي. دا په قرآن کریم کې بار بار استعمال شوي دي. لکه په قرآن کریم کې مصدر دی العلم، د علم معنا د پوهه. د دې ماضي راځي علما، مضارع راځي یعلم، امر راځي اعلم، نهی راځي لا تعلم. او بل مصدر دی موږ سره العملو. العملو د دې معنا ده کول، ماضي عملا، مضارع يعمل، امر اعمل، نهي لا تعمل. القول ويل، ماضي قال، مضارع يقول، امر قل، نهي لا تقل.
الهدا رهنمایی کول ماضی، هدا مضارع یهدی، امر اهدی، نهی لا تهدی. الایمان ایمان راوړل ماضی آمنه، مضارع یؤمنو، او امر آمن، نهی لا تؤمن. الکفر کفر کول ماضی کفرا، مضارع یکفر، امر اکفر، نهی لا تکفر. الاقامة منز قائمول، اقامه ماضی یقیم، مضارع امر اقم، نهی لا تقم. نور ماضی خپل وای صرف دا مصادر زدر توایما. الارسال لیکل، التکذیب درو گڼل، الاعطاء ورکا ول. العبادت عبادت کول، الدعاء دعا کول، الخوف ډاریدل، د دې امر خف راځي. الرجاء امید ساتل، او النصر مدد کول، الهجرت هجرت کول، الجهاد کوشش کول، الشکر شکر کول، الصبر صبر کول، التوبه توبه کول. دغه الفاظ په قرآن کریم کې بار بار راغلي دي، لکه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون وغیره. دا خبره په یاد لرئ چې د دغې الفاظو په آخر کې د تثنیې یعنی د دوو جمع، د دوو نه زیات مذکر او مؤنث، د نارینه او مؤنث په اعتبار سره کله کله الف راځي، کله واو، کله تا ساکنه وغیره. دا بدلیږي را بدلیږي، خو کوم چې هغه اصلي حروف وي هغه په خپل ځای باندې وي. راتلونکې مرحله ده حروف جاره پیژندل. حروف جاره دا ډیر دي، لیکن په قرآن کریم کې تقریبا 11 حروف جاره استعمالیږي. نو موږ هم دلته همدغه 11 لیکلي دي. دغه حروف همیشه لپاره د اسم په اول کې په شروع کې راځي، او دغه اسم د دې حروف جاره د وجې نه مجرور ګرځي، یعنی حروف جاره د وجې نه په دې باندې زیر راځي. د دې د وجې نه دغه حروفو ته جار ویلی کېږي، یعنی مجرور کولو والا. حروف جاره هغه 11 دا دي، د هغو څخه اولنی دی با زیر بې، د دې معنا د سره، لکه بسم الله الرحمن الرحیم. لام زیر لی دوهم لام دی، د دې معنا د لپاره، لکه الحمدلله. دریم دی واو زبروا، د دې معنا د قسم، لکه والعصر. بل دی موږ سره تا، دا هم د قسم د پاره راځي، لکه تالله. بل دی کاف زبرکا، د دې معنا د پشان، لکه لیس کمثله شیء. بل دی من، د دې معنا د سخا یا دا، لکه من المؤمنین رجال صدقوا. بل دی فی، د دې معنا د کې یا په، لکه فی قلوبهم مرض. بل دی عن، د دې معنا د سخا یا دا، لکه یسألونک عن الاهله. بل دی اله، د دې معنا د طرف ته یا تا، لکه انا لله و انا الیه راجعون. بل دی علا، د دې معنا د په یا پر، لکه وتوکل علی الله. بل دی حتی، د دې معنا د پورې یا تر، لکه سلام هی حتی مطلع الفجر. د دو ترجمه تاسو وګورئ، نو انشاء الله تاسو به په اسانۍ سره پرې پوه شئ. راتلونکې مرحله زموږ د جملې اسمیې او فعلیې پیژندل دي. پورا او مکمل خبرې ته جمله ویلی کېږي. جمله څه ته وایي؟ پورا او مکمل خبرې ته څه ویلی کېږي؟ جمله. لکه الله د ټولو نه لوی دی، بېشکه الله غفور الرحیم دی. ووایه چې الله رب العزت په هر اعتبار سره یو دی، الله بېنیازه دی. دا د قرآن کریم د آیاتونو ترجمې وي چې ما تاسو ته وکړي. بیا جمله په دوه قسمه باندې ده. یو ته وایي جمله اسمیه، دوهم ته وایي جمله فعلیه. جمله اسمیه څه ته وایي؟ جمله اسمیه د هغې ته ویلی کېږي چې د هغې اولنی جز یا اولنی لفظ هغه اسم وي، او جمله فعلیه چې د هغې اولنی جز یا اولنی لفظ فعل وي. یا داسې پې ځان پوه کړئ، په جمله کې چې د کوم یو څیز باره کې خبر ورکولی شي، که هغه څیز اسم و نو هغې ته جمله اسمیه وایي. د کوم یو څیز باره کې چې بیا خبر ورکولی شي هغې ته مبتدا وایي، او دغې خبر ته بیا خبر ویلی کېږي. مبتدا او خبر دواړه مرفوع وي، لکه اولئک هم المفلحون، همدغه خلق کامیاب دي. د دې ترکیب داسې کېږي اولئک مبتدا، المفلحون خبر. په منځ کې چې دا کوم هم دی دا د تاکید لپاره دی. دارنګې والله محیط بالکافرین، الله احد، الله الصمد، الله لا اله الا هو الحي القیوم وغیره. دا ټول په ټوله
هغه جملې دي چې په قرآن کریم کې راغلی دي او دا ټول په ټوله جملې اسمیې دي. اوس جمله فعلیه باندې ځان پوه کړئ چې جمله فعلیه څه ته وایي. که جمله په فعل او فاعل باندې مشتمله وي، فعل څه شی وي؟ یعنی ماضی، مضارع، امر او نهی. که د دو څخه کوم یو د جملې په اول کې راغلی و، یا ماضي راغلی و، یا مضارع، یا امر، یا نهی، نو هغې جملې ته بیا جمله فعلیه ویلی کیږي. او فاعل دا همیشه لپاره مرفوع وي او دا د فعل نه وروستو راځي. لکه رضی الله عنهم، الله تعالی د دو څخه خوشحاله دی. رضیه فعل دی، لفظ الله فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه. دارنګې د دې نور مثالونه دي. قد سمع الله، تبارک الله، خلق الله، علم الله، قال الله، قضا زید، قضا ربک، جاء ربک، الهاکم التکاثر. دا و زمونږ نننی درس. که تاسو دغه اووه شیان خپلې مخې ته کیدئ او بیا قدم اوچت کړئ د قرآن کریم د ترجمې په باره کې، نو انشاء الله الرحمن بیا به تاسو ته په ترجمې کولو او یادولو کې هیڅ قسمه مشکل باقی پاتې نشي.